الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. د شعبان د میاشتې فضیلت. محترمینو، د شعبان میاشت دا یو عظیمه میاشت ده او دا د یو عبادت میاشت ده. باید هر مؤمن مسلمان په دې میاشت کې د الله رب العزت عبادت فصیح نیت سره وکړي او دا د یو سیزن میاشت د عبادت. لکه څنګه چې د دنیا کاروبار هغه یو خپل سیزن او ټیم لري، الله رب العزت موږ تاسو ته د عبادات دپاره خپل وختونه د فضیلت ښوولي دي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به دا دعا کوله. د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې کله به د رجب میاشت روسوله ده به دا دعا کوله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ای الله، د رجب او د شعبان په میاشت کې موږ ته برکتونه نازل کړي او دارنګه رمضان مې په خیر او عافیت سره ورسوي. او بل روایت کې راځي شعبان شهری. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي شعبان میاشت دا زما میاشت ده. د دغې میاشتې نسبت خپل طرف ته کړی دی. که سړی اندازه ولګي چې د کم شي د کمې میاشتې نسبت حضور صلی الله علیه و آله وسلم و خپل ځان ته وکړي، د دې به څومرې فضیلتونه وي. او بل روایت کې راځي كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه الشعبان ثم يصليه برمضان. رواه بيهقي. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دته دا خبرې ډېر خوند ورکاوي چې د شعبان میاشتې روژې به نیولې، حتی چې د رمضان د میاشت سره به ملاو کړي، یعنی ټوله روژې به ونیولې. حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنه روایت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د شعبان میاشت رااله، تاسو خپل ځانونه پاک کړئ او د خپلو نیتو اصلاح وکړئ او خپل نیتونه درست کړئ او خپل نیتونه صحیح کړئ. او بل روایت کې راځي فرمایي چې د شعبان په میاشت کې به اکثره روژې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نیولې. الله رب العزت چې موږ تاسو د دې شعبان د میاشتې عبادت هر مؤمن مسلمان ته ور نصیب کړي. والسلام.